2 جمع 3 او 3 جمع 2 څه توپیر لري؟ که په جمع کې د عددونو ځایونه بدل کړو څه پیښیږي؟ 5 او 2 اوه کیږي، 2 او 5 څو کیږي؟ السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، د 11م درس تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې د تمریني درس موضوع مو د جمع په عملیه کې د بدلون قانون دی. د کتاب 19 او 20 صفحه تعقیب کړئ. راځئ چې تمریني پوښتنې رافیل کړو. لومړی تمرین: په جمع کې د تبدیلي قانون څه شی دی؟ جواب: په جمع کې د عددونو ځای بدلیږي خو نتیجه نه بدلیږي. کله چې موږ 2 عددونه سره جمع کوو نو دا مهمه نه ده چې کوم عدد مخکې لیکو او کوم عدد وروسته. نتیجه به همیشه یوه وي. دې ته وایو د جمع د بدلون قانون. دوهم تمرین: په عددي مثال کې د جمع د تبدیلي قانون تشریح کړئ. جواب: 3 جمع 5 8 کیږي. که د 3 او 5 ځایونه بدل کړو یعنی 5 جمع 3 ولیکو بیا هم نتیجه 8 کیږي. وګورئ که 3 مخکې راسي یا 5 جواب مو همیشه 8 دی. دوهم مثال: 9 جمع 2 نه کیږي. 2 جمع 9 هم نه کیږي. دلته هم ځایونه بدل سول خو جمع نه ده بدله سوې. دریم تمرین: قاتل 4 مڼې ولري او مقدس 6 مڼې نو ټولې مڼې څو کیږي؟ جواب: 4 جمع 6 10 کیږي. دوهمه برخه: قاتل 6 مڼې ولري او مقدس 4 مڼې. جواب: 6 جمع 4 هم 10 کیږي. ومولیدل چې عددونه بدل سول خو د جمع حاصل بدل نسو. دا د جمع د بدلون قانون دی. څلورم تمرین: لیما 2 پنسلان لري او تخمینه 9 پنسلان لري. که موږ د دواړو پنسلان سره جمع کړو څو کیږي؟ جواب: 2 جمع 9 11 پنسلان کیږي. دوهمه برخه: که اول د تخمینې پنسلان ولیکو او بیا د لیمې نو جواب به څه وي؟ جواب: 9 جمع 2 هم 11 کیږي. ومولیدل چې که هر څوک مخکې یا وروسته سي مجموعه یو شان ده. کورنۍ دنده: ګرانو زده کوونکو، تاسې مو قلمونه او کتابچې اماده کړئ او په خپلو کورونو کې به دا لاندې عددونه لومړی جمع کړئ او وروسته به یې ځایونه بدل کړئ تر څو دا ثابته کړئ چې د جمع د بدلون قانون کار کوي. 6 جمع 2 څو کیږي؟ او 2 جمع 6 بیا څو کیږي؟ تاسې جوابونه ولیکئ. 3 جمع 9 څو کیږي؟ او که یې ځایونه تغیر کړو یعنی 9 جمع 3 سره جمع کړو بیا هم نتیجه تاسې ولیکئ. 5 جمع 4 څو کیږي؟ او که یې چیرې ځایونه تغیر کړئ 4 جمع 5 څو کیږي؟ پوښتنه: په هر مثال کې مو د عددونو ځایونه بدل کړل خو آیا جمع بدله سوه؟ تاسې جواب ووایاست. تر راتلونکي تمرین پورې مو په مخه ښه.